الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، زه سمرت بنری د پروګرام مېډېليسټ ټایم سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د مینا خلوص پر ځان وړاندې کوم. قدرمنو کتونکو، د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ چې کله 2 بجې شي د متحده عرب امارات ټایم، زمونږ مینوال چې د خیبر مېډېليسټ مینوال چرته چې په دیرو کې ناست وي، نو هغه د خپلې خوښې د خپرونې په انتظار باندې وي. زمونږ کوشش دا وي چې په مېډېليسټ ټایم کې خپلو کتونکو ته معلومات هم راوړو، د دې سره سره د جمعې ورځ د انټرټینمنټ ورته هم راوړو. نو قدرمنو کتونکو، مخکې یو پروګرام کې داسې درې څلور هفتې مخکې موږ پروګرام کې یو 2 شاعرانو ته بلنه ورکړې وه، نو هغې کې زلن ورکزی و او منیر بونیري و. زموږ ډېرو کتونکو موږ ته وي چې یاره داسې کله ناکله 3-4 جمعې بعد که تاسو شاعران راولئ او دا شاعران داسې چې کله یو معاشره کې شاعران نه وي، نو زموږ د ظلمو نه به خپله ژبه هېرېږي چې کوم زموږ مورنۍ پښتو ژبه ده. نو شاعران چې دي دا زموږ اساسه ده، زموږ د پښتو ژبې، زموږ د پښتو د کلتور. نو نن موږ کوشش کړی یو ځل بیا موږ 2 شاعران راوستي ستاسو په وړاندې. دواړه د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي، خو یو چې هغه په اردو کې شاعري کوي او لږه ډېره په پښتو کې هم کوي، او بل شاعر چې دی هغه ټوله په پښتو ژبه کې شاعري کوي. دویم میلمه د یو ډېر ښه ضلع سره، زرخیز ضلع سره، زویمه چې هنګو ضلع زموږ خیبر پښتونخوا ته ډېر ستوري ورکړي، که هغه تاسو په هر یو میدان کې ګورئ، که تاسو په لوبه کې ګورئ، که تاسو په سیاست کې ګورئ، که تاسو په شاعرانو کې ګورئ، نو هنګو ضلع چې دا یو زرخیزه ضلع ده، ډېر درانه پښتانه دي، میلمه دوست پښتانه دي او ډېر ښه شاعران دغې خاورې موږ ته راکړي دي. نو نن چې کوم شاعر ته موږ بلنه ورکړې ده، هغه یوازې هغه د سندرو والا شاعري نه کوي، دی د خپل قوم، د خپل ولس او د خپلې خاورې شاعري چې په کومه شاعرۍ کې یو میسج ځي زموږ عوامو ته، زموږ خاورې ته، زموږ خلکو ته، او په شاعرۍ کې هغه د بدلون یو چغه وباسي. نو موږ بلنه ورکړې ده ریشم ملنګیار ته. په خیر علی، تاسو ته په خیر علی وایم په خپل پروګرام کې دي. ډېره مننه زما څنګه دی؟ ښه الحمدلله، ټیک ټاک و؟ شکر دی الله را. شارجه کې اوسېږي د خیر سره؟ شارجه کې او قادسیه کې اوسېږي. نو شارجه داسې ده چې دا زموږ لکه څنګه چې زموږ کلی یا پېښور، ځکه ټول پښتانه پکې ډېر دي چې مازدیګر رولې ته راوځي، نو پښتانه به داسې ګوري لکه ته چې په کیسهخانه کې روان یا خیبر بازار کې. بالکل داسې ده، که نه؟ ډېر پښتانه دي پکې. او بیا ستاسو هنګو ضلع هم ډېر خلک دی ماشاءالله. ډېر الحمدلله ډېر دي پکې پښتانه، هنګو ضلع والا ورکزي نور داسې ډېر خلک پراته دي په شارجه کې. نو وخت څومره وشو؟ تقریبا 2006 کې راغلی یم. نو 2006 کې 14 کاله پوره کېږي. مطلب په درزن دی یو دغه واړه درزن پوره شوی تېر کال. پته لګي نه د عمر والله تېرېږي، میاشتې نه هفته جوړه شوې دی، کال نه میاشت جوړه دی، بس روان دی، تېرېږي عمر ژوند په. نو دا راته ووایه چې دا مسافري چې ده، نو اول خو ایوټي خیبر لږ اسانه کړې وه، او اوس تاسو خپل چینل خیبر مېډېليسټ راغی چې هغه دی د مسافرو، شمله د مسافرو. زموږ سلوګن دی شمله د مسافرو. زما خیال د خیبر مېډېليسټ سره ځکه چې دا دی د مسافرو، ټول پروګرامونه د مسافرو، دا مسافري به لږ اسانه شي. نو دا خو د خیبر چینل ویټي خیبر شو، خیبر مېډېليسټ شو، ډېره شکریا ده دغه موږ ادا کوو. خاص کر ټول پښتانه، ساده پښتانو د زړونو یو اواز دی. جی جی. او بیا تاسو د بل نوی چینل خیبر مېډېليسټ خاص کر مسافرو دپاره، د مسافرو زړه راښکونکی چینل دی. د مسافرو هر ستونزه ښیي، هر خوشحالي ښیي، هر غم یې ښیي، مسافر څنګه ژوند کوي او په دې وطنونو کې کم حالات دي، کم حالاتو سره مخ کېږي. د هغو دپاره هغه په دیرې کې ناست وي، جمعې جوټي بس دی خوند اخلي او ډېر خوند کوي. زه ډېره مننه، ډېره مننه. نن که ستا هنډیوالان ناست دي دیره کې ګوري، نو ریشم ملنګیار هلته خو تاسو شاعري اورېدلې ده، خو نن به ټوله دنیا مو اوري. او نن مېډېليسټ په شیشه راغی او دا ثابته شول چې خیبر مېډېليسټ د ګرد نړۍ د مسافرو دی. دا د یوازې د ملنګیار شاعرۍ طرف ته به ځو، خو دا شهاب صاحب د څنګه ما تپوس وکړو، نو کېدای شي تاسو هم خپله شاعرۍ کې په مور باندې ډېر څه لیکلي که نه، خو که لږه تاسو هم په مور باندې خبره وکړئ، ځکه چې شاعر دی چې دی په د خپل قلم او په خپل لیک کې ډېر ښه رانغاړي د دې دا خوږې خوږې خبرې. نو لکه د مور په اهمیت باندې تاسو هم خبره کړئ. نو خبرې رحیم زمرود صاحب، مور خو یو مکمل کور دی. جی جی. مور څه ژوند کې وي، نو مور پورې ټول بچي راټولي،
کور ورسره ښکلی وي او چې کور ته دننه کېږي نو هغه کور در باندې ښکلی لګي چې کوم کور کې مور موجوده وي او چې کله عمر تېرېدو سره مرګ حق دی مور وفات شي بیا چې کور ته دننه کېږي نو زړه دې نه غواړي چې زه اوس چا سره کښېنم او مو مظفري دی چې کور ته ټلیفون وکړم مخکې مې زه ټلیفون کولی مور څه خبرې وکړې زړه ته به تسلي میلاو شوه اوس که هر څوک خبرې وکړي خو زړه ته تسلي نه میلوي هغه خبرې هغه دعاګانې څوک نه کوي درته لکه مور باندې سړي کوم زړه قرار شي او د مور کومه مینه موږ ته زړه کې دی مور ته دغه مینه الله پاک چولی دی په زړه کې او الله پاک د یو انسان سره اویاو میندو نه زیاته مینه کوي او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که ما مور ژوندی وی زه به فرض منځه ته ولاړ وی او چې مور ما ته اواز کړی ما به فر مونځ ماتولو او مور جواب ته اواز جواب ورکولو نو مور مو باندې دوره حق دی او وایي چې مور د خپل ټلیفون کال دی اوس په دوه شعرونه وایم چې کله کله پکې لرې لرې لاړ شم د خیالونو دا دنیا هم څومره لوی ده او لاس اوچت کړي تر اسمانه پورې رسي د ملنګیاره مور دعا هم څومره لوی ده ډېر نور څه راته اورئ که نه ځکه چې دا خلک ګوري بیا خاص کر ستاسو د هنګو ځینلي وایي چې یاره ریشم ملنګیار ناست دی نو زه ملنګیار چې دی هغه پښتو ژبه کې نو زه به دا حکم ځکه چې ما وکتل ریشم خپله ډایري کولاو کړله زمونږ تمه پیدا شوله کله چې ډایري کولاو کړله نو څه اصل کې دا وخت کې پوره نړۍ کې پښتانه ګوري تاسو او چې پته ولای چې شاعران ناست دي بیا ستاسو نه سوا نه اوري نو زه یم که څه ورته ورسره وړاندې کوې څه غزل دی نظم دی اول شروع به مسافرو نه وکړو یاره مسافر نه وکړه بسم الله الرحمن الرحیم شعرونه دي چې د مسافرو د اختر خوشحالي دا رنګې وي د مسافرو د اختر خوشحالي دا رنګې وي موبایل راواخلي د خپل کور سره خبرې وکړي او بعضې سړي سره پیسې وي خو غرور نه کوي بعضې سړي سره پیسې وي خو غرور نه کوي بعضې سړی چې پیسې وګوري وزرې وکړي پیره بیا ستا پیري منمه مورد کېږمه دی پیره بیا ستا پیري منمه مورد کېږمه دی که چېرې دا تصویر زما سره خبرې وکړي غزل طرف ته راځمه چې مسافرو ته دې ډالۍ وي زه داسې نه وم غمونو داسې کړی یمه زه داسې نه وم غمونو داسې کړی یمه پردي وطن پردي کارونو داسې کړی یمه او چې رنګ مې ورځ په ورځ زیړېږي ناتواني ردرومي زه بې ملهمه پر هرونو داسې کړی یمه مننه چې اوس پټاس قدرې ډزېږي زه غوږونه بند کړم چې اوس پټاس قدرې ډزېږي زه غوږونه بند کړم زه یرغلګرو په بمونو داسې کړی یمه او چې سترګې پټې شي زما په خوب کې تره درومې چې سترګې پټې شي زما په خوب کې تره درومې شوګیرې کړمه ستا یادونو داسې کړی یمه مونږ همیشه کړی د رور د غورځولو کوشش مونږ همیشه کړی د رور د غورځولو کوشش خپلو کږو واګو نیتونه داسې کړی مونږ همیشه کړی د رور د غورځولو کوشش خپلو کږو واګو نیتونو داسې کړی یم او نن چې د بود غوندې ولاړ یم غږ مې نه رخیږي نن چې د بود غونې ولاړ یم غږ مې نه رخیږي د وخت جابر په ستمونو داسې کړی یم مننه زما وطن خپل ګاونډي ته دا فریاد کولو زما وطن خپل ګاونډي ته دا فریاد کولو زه هم ښایسته وم خو جنګونو داسې کړی یم دغه ریشم ملنګیار چا پېژندو چېرته کې و دغه ریشم ملنګیار چا پېژندو چېرته کې و د پښتنو محبتونو داسې کړی یم ډېره ښه شاعري ماشاءالله ډېره ښه دغه شاعري ده او زه وروسته به درنه نور هم اورو که نه داسې په اسانه دې نه پرېږدو پوه شوې او قدرمنو کتونکو دا د ریشم ملنګیار شاعري وه او ډېره ښه شاعري وکړله ملنګیار څه شته دی چې څه موږ د کتونکو ته څه نور څه واورئ نو څه دی څه نظم دی غزل دی غزل دی دوه شعرونه چې ربه ستا مهرباني ده چې انسان دې کړم پیدا ډېر ربه ستا مهرباني ده چې انسان دې کړم پیدا
او بیا په انسانیت کې مسلمان دې کړم پیدا ډېر او شکر چې په دې څومره وباسمه نو کم دی په دې ګردناړۍ کې چې افغان دې کړم پیدا. وای زبردست. غزل طرف ته راځم چې ما خوب لیده یو کس پسې ګلونه ورپسې دي. ما خوب لیده یو کس پسې ګلونه ورپسې دي. او ما خوب لیده یو کس پسې ګلونه ورپسې دي هر چا لاس کې نیولي ورته زړونه ورپسې دي. نړۍ ته به ښایم خپل تصویر په داسې رنګ کې نړۍ ته به ښایم خپل تصویر په داسې رنګ کې پښتون من پسند خو جنګونه ورپسې دي. کیدای نه شي چې دا خلک د ښې ورځې څښتن شي کیدای نه شي چې دا خلک د ښې ورځې څښتن شي چې کونډو یتیمانو هزارونه ورپسې دي. مننه. الله دې زموږ د ښکلي وطن حفاظت وکړي. الله دې زموږ د ښکلي وطن حفاظت وکړي بې وسه دي ولاګنې ملکونه ورپسې دي. ډېر زبردست. ظالم ته به د ظلم بدل څنګه نه میلاویږي ظالم ته به د ظلم بدل څنګه نه میلاویږي مظلوم د سوي زړه نه چې آهونه ورپسې دي. مننه. هغه ښکلي ډاډه ګرځي اوس نه نظره کیږي او په چا پسې چې ما د خولې کفونه ورپسې دي. او هغه به ملنګیار پسې تر هغې وي او تره هغه به ملنګیار پسې تر هغې وي او تره او تر څو شي مې خواږه خواږه یادونه ورپسې. ملنګیار زبردست. ډېر زه دواړه پې به شروع کړې که شهاب صاحب راته څه وایي که ستا سره ډایري پکې ته پرته ده که ته څه وایي نو زه به چې ستا نه څه واورو ګره ملنګیاره نو ښه به وي. بس شعرونه غزل به ته وایم نور څه دي مستحبس. بلکل راته ووایي. شعرونه دي چې که زړه رانه څوک وغواړي دا زړه به ورله ورکړم که زړه رانه څوک وغواړي دا زړه به ورله ورکړم که لاس رانه څوک وغواړي سینه به ورله ورکړم. مننه. که زړه رانه څوک وغواړي دا زړه به ورله ورکړم که لاس رانه څوک وغواړي سینه به ورله ورکړم که ډېر زما شعرونه او غزلې خوښوي څوک په خپله یې د لیکي د مازغه به ورله ورکړم. مننه. غزل دی چې بعضې یادونه تصویرونه مې ډېر زړه خوږوي بعضې یادونه تصویرونه مې ډېر زړه خوږوي څه ارزوګانې ارمانونه مې ډېر زړه خوږوي. او د کلي ژوند حجره جومات یاران دوستان ملګري د کلي ژوند حجره جومات یاران دوستان ملګري تر نیمو شپو جوړ محفلونه مې ډېر زړه خوږوي. مننه. چیرونه خویندې مور او پلار سره چاپېره ناست وو چیرونه خویندې مور او پلار سره چاپېره ناست وو هغه خواږه خواږه یادونه مې ډېر زړه خوږوي. مننه. د ژمي یخ باران شروع د انغري په غاړه د ژمي یخ باران شروع د انغري په غاړه ورته نږدې نږدې لاسونه مې ډېر زړه خوږوي. مننه. چې مازدیګر کې به زما تر څنګ همیشه ناست وو چې مازدیګر کې به زما تر څنګ همیشه ناست وو چې اوس یې وینمه قبرونه مې ډېر زړه خوږوي. مننه. خیر دی که نه راتلی صفا به دې ویلی که نه خیر دی که نه راتلی صفا به دې ویلی که نه د ستا دروغ دروغ لفظونه مې ډېر زړه خوږوي. مننه. د ملنګیار په نصیحت سترګې رامنه نه شوې د ملنګیار په نصیحت سترګې رامنه نه شوې مړاوې کتل او سپین مخونه مې ډېر زړه خوږوي. مننه. ډېر ښه. شهاب صاحب ته مخ شو. یو خو بریک له به ځو د بریک وخت شوی دی دا نه بعد به بیا د شهاب صاحب نوم څه واورو او د دې سره سره لږ بعض شاعران چې کوم د شاعرۍ لیکي پای به هم ستاسو رای اخلو خو وخت شوی دی د شهاب الدین شهاب صاحب او د دې سره سره ریشم ملنګیار چې کومې خبرې روانې دي د لیک په باره کې د شاعرۍ په باره کې د ادب په باره کې نو هغه ډېرو خلکو زما په موبایل باندې ماته میسیجز راغله ډېرو خلکو ته لاین نه میلاویږي نو د بونیر نه سلطانوز غاورآباد نه حاجي مروارید صاحب چې دواړو منو ته مې ډېر ډېر سلامونه ووایه او په اول ځل باندې داسې شاعران ګورم چې سړي زړه غواړي چې څه ترې واورو که نه نو مطلب دا دی چې لکه ستاسو دواړو شاعري دا چې ماشاءالله هغه لیول ډېر اوچت دی او خلک یې خوښوي نو حاجي مروارید د سلطانوز ضلع بونیر نه هغه تاسو دواړو ته سلام راولېږو او مبارکباد چې ډېره ښه شاعري ده ماشاءالله.
ملنګ یار خبره داسې چې څنګه شهاب صاحب دغه وکړل دا خبره تاسو ته به زه یو ځل بیا وایم چې یاره بعض زموږ داسې شاعران وروڼه چې هغه داسې شاعري لیکي چې هغه د اورېدو نه لکه شاعران ټول زموږ دا سرمایه ده الله دې ټول ښه لري خو پکاره چې موږ ښه شی ولیکو چې د هغې نه زموږ معاشرې ته زموږ خاورې ته زموږ ولس ته زموږ زلمي کل ته یو ډېر ښه پیغام لاړ شي خو بدقسمتۍ سندرو حوالې سره زه وایم چې بعض شاعران داسې سندرې ولیکي او بیا هغه سندرغاړي هم هغې ته ونه ګوري چې یاره زه دا شاعري چک کړم دا وګورم معیاري ده که نه ده ځکه که دا سندره زه ریکارډ کړم په ډېرو کورونو کې به هم اورېدی شي فیملي سره به هم اورېدلی شي که نه نو هغه یې ونه ګوري ځکه چې بعض داسې شاعران دي چې هغې په هغې سندرې په ریکارډینګ خرڅه هم خپله کوي نو دغه شاعرانو ته او بیا دغه سندرغاړو ته به څه وایي چې کوم شاعر ښه شاعري ونه لیکي غلطه و هغه بیا هغه سندرغاړی هم وایي زمرد برني صاحب زه به مختصر یو څو خبرې وکړم تنقید په وجه باندې نه اصلاح په وجه زمونږ پښتانه اکثر په دې وجه باندې ناکام دي چې موږ یو بل پسې تګ نه کوو او دې وجې نه زمونږ اتفاق نه راځي او زمونږ ټولنې نه جوړېږي چې یو بل خبرې باندې موږ عمل نه کوو یو بل باندې موږ امید نه راځي همداسې موږ شاعران هم یو د شاعري ډېره په مشکل سره مونږ پښتو ادب ته راغلي دا ډېر تکلیفونه مشرانو برداشت کړي دي یو لفظ یو شی راټول کړی دی او جامع کړی دی او به موږ ته خواندي کړی دی په لایبرریو کې په کتابونو شکل کې لوی لوی فلسفې پرتې دي لکه رحمان بابا الله دې وبخي غني خان صاحب شو حمزه بابا شو خوشحال خان خټک شو نو موږ له پکار دي چې موږ دو پسې مزل وکړو ځان خپل ایجاد نه کوو چې اول موږ دوله شاعري ولولو لوست وکړو هغه باندې ځان پوه کړو ډېره لویه ګهرۍ دی د پښتو په شاعري کې چې کله ته ادب سره تعلق ساتې او د ادب والا شاعري خوښوې او هغه کې کوشش کوې د دننه تلو ډېره ګهرۍ دی پکې او زما دا میسج دی نوي کول شاعرانو دپاره چې اول لوست وکړو کتابونه ولوله ښه ځانونه ستړي کړو هغه نه بعد کوم شعر لیکو معیاري شعر ولیکو څه پکې یو میسیج وي د پښتنو یوه خبره وي پکې او نن سبا د میډیا دور دی پښتانه هغه پښتانه نه دي شعور لري خیال لري په شعر پوهېږي مخکې خو به میوزیک ورسره ښکلی وی بس شعر کار څنګه چلیدو به اوس خلک په شعر پوهېږي شاعران اوري مشاعرې اوري پروګرامونه اوري او ډېر برکت د ستاسو دی ویډي خیبر او د خیبر مېډېليسټ ته دغو دی چې ښه ښکلي شاعران راغواړي هغو نه شعرونه اوري غزل اوري معیاري شاعران معیاري کلمونه نو اوس پښتانه په شعر باندې پوهېږي نو موږ دا کوشش وکړو زموږ هغو دپاره خپل معیاري شعر ولیکو موږ کتابه کې پروت دي چې سبا موږ بچي نوسي لولي نو هغو ورباندې فخر کوي چې دا ما پلار لیکلی یا نیکه لیکلی او یو پښتون لیکلی او خپل ملت دپاره قام دپاره بس زما دا میسج پښتون ډېره مننه ډېرې ښې خبرې مو کړلې واقعي په کار هم دغه دی چې موږ زموږ شاعران داسې لیک وکړي چې د معاشرې دپاره د ولس دپاره هغه ډېر زیات ښیي او بیا د دې سره مطلب سندرغاړو له دا پکار دی چې هغوی هم چې کله سندره ریکارډ کوي نو چې هغوی شاعري وګوري او هغې نه بعد یې ریکارډ کړي زموږ سره د پروګرام وخت چې دی په ختمېدو دی په تلو کې نو زه دا وایم چې شهاب صاحب که د ادب حوالې سره د شاعرۍ حوالې سره او بیا په مور باندې تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې دا وخت کې نړۍ په ګوټ ګوټ کې پوره نړۍ کې پښتانه درته ګوري که څه میسج ستاسو ذهن کې یو هغه ورکول غواړئ زموږ کتونکو ته نو ډېره به ښه زمرد صاحب میسج د یو پاکستانی یا د پښتون یا د یو مسلمان په حیث هر کتونکي ته کا پښتون دی او کا پاکستانی د پښتون نه دی چې د خپل قوم او د ملک خدمت وکړي او د انسانیت دپاره کار وکړي او زما میسج زه به خپل یو دوه شعرونو کې وایم چې چلو ایک ایسی رہ گزر ڈھونڈیں چلو ایک ایسی رہ گزر ڈھونڈیں ہو جہاں امن و پیار کے سائے آؤ ایک ایسا ہم جہاں کھوجیں پیار کے گیت ہر کوئی گائے زبردست اور چلو فرقوں کے دین سے دور کہیں
चलो फिरकों के दीन से दूर कहीं दीन यसरब को हम तलाश करें। जबरदस्त जबरदस्त। और चलो फिरकों के दीन से दूर कहीं दीन यसरब को हम तलाश करें। चलो ज़िक्रो सवाब से आगे अश्क मज़लूम के कहीं पूछें। तंगो तारीक बंद गलियों में जन्नत रब को हम सभी ढूंढें। चलो जाहिद से हम शहाब कहें तेरे सजदे खुदा को हैं प्यारे। चलो जाहिद से हम शहाब कहें तेरे सजदे खुदा को हैं प्यारे। पर जिन्हें दर्द उसके बंदों का दिलो जान हमने उन पे हैं वारे। जबरदस्त माशाअल्लाह। इंसानियत 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 او داغي خدمت ډیر مننه ډیر ماشاء صاحب ډیر خمسه تاسو ورکو د غواړم چې ریشم مننګیار مختصر ستاسو ځین کې څه خواږه خبرې زموږ د پښتنو لپاره هغه کوي نو خبري اجازه په بیا اول همور په باره کې دوا بیتونه ما به ځنګل کې هم یوازې ځان ته شپه کوله خبره دا و چې به مور ته دعا کوله او زه ملنګیار بلها خوشحاله یم الحمدلله ما به هر کار کې مور او پلار د زړه رضا کوله ډېر او میسج خو به دا ووایم چې پښتانه چېرته کې په امن سره ژوند تېروي په خوشحالۍ سره ژوند تېروي او چې امن نه وي هېڅ نه وي او چې امن وي هره خوشحالي راځي په خپله راځي او پښتو د چینلو سره مینه کوئ پښتو شاعرانو شعر سره مینه کوئ او ټول خپل پښتانه خپله کې مینه ساتئ او اتفاق اتحاد سره اوسېږئ. السلام علیکم. ډېره مننه ډېره مننه ستاسو د دواړو د راتګ ډېره ډېره مننه تاسو راغلی او زموږ کتونکو ته تاسو ډېر معلومات وکړو ډېره مننه.